در جریان هفته دوم د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې په مجموعي توګه 18 قضیې چې پکې 21 شکمن کسان شامل وو له 8 ولایتونو څخه مرکز ته سپارل شوي چې ټولې قضیې لومړی د تدقیق په مدیریت او لابراتوار کې د 72 ساعتونو په موده کې بررسي شوي او له هغې وروسته څارنوالۍ ته د لا ژورو څېړنو په موخه استول شوي. په مجموعي ډول کومې قضیې چې د ابتدایه او استئناف څارنوالۍ لخوا محاکمو ته د پریکړې لپاره استول شوي وي، د ابتدایه او استئناف محکمې لخوا څه باندې 11 قضیو په اړه پریکړې وشوې او په تړاو یې حکمونه صادر شول.